काबला दो अंगुर हुबू की ख्वंदे दो बारूदो काबला दो अंगुर हुबू की ख्वंदे दो बारूदो हुबू خوندے دو بارودو پامن پسے ڑن شما برباد شما ساکی دواڑ گوناہوننا آزاد شما ساکی ستاد بنگڑو شړنګا مې داسي په مزغو سواردا ستاد بنگړو شړنګا مې داسي په مزغو سواردا لکه چې څنګه وي موسیقي په سور او تال صاحبا کما چرته په لاسو کې ستار اغستی دی کما چرته په لاسو کې ستار اغستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی د مصر په بازار کې په ښایست باندې بولي وه د مصر په بازار کې په ښایست باندې بولي وه ما نوم پکې د خپل افغان په جار اغستی دی السلام علیکم ګرانو کتونکو پروګرام پيرزونه سره زم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش د خوش قسمتۍ نن موږ سره افسرالملک افغان صاحب ملمه دی او ډیر ګران ملګری ډیر پښتون ملګری په پښتو باندې مین ملګری راشدخان صاحب را سره هم په پروګرام کې ملمه دواړو نه به خبرې هم اورو او سندرې به هم اورو ځکه چې دواړه ډېر ښه غږ لري او شعرونه به هم اورو ټولو نه مخکې افسرافغان صاحب ته خپل پروګرام کې هرکلی وی دلکش صاحب ستاسو د ټول ټیم د ټولو ملګرو د یوټیوب چینل او د فیسبوک د پاڼې د لارې چې څومره کتونکي دي څومره مینان دي د هغو ډېره زیاته مننه کومه دې تر څنګه موږ سره راشد صاحب هم ناست دی ته هم په خپل پروګرام کې هرکلی ستړي مو شوم السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه کوم دلکش جانه خدای دې آباد لره خدای دې خله را چې رالې او ستاسو د پوره ټیم د یوټیوب د فیسبوک د لارې چې څومره کتونکي دي د هغه ټولو مننه چې موږ له مینه راکړي او موږ ګوري مننه ستاسو هم چې وخت مو راله راکړو ملګرو دا دې تاسو ته یاد وي چې افسرافغان او راشد صاحب یو ښه شاعران نه دي بلکې دې سره ډېر ښه ملګري هم دي راشد خان صاحب خبرې به هم کوو شعرونه به د نه هم اورو صحیح ده دلکش صاحب زه یو بله خبره کوم نن ګوره ستا دا مرکه ډېره ښکلې تا روانه کړې یو بل چل هم کوو راشد به زما شعرونه وي زه به د شعرونه پرېږده چې ښه خوند پکې ور واچو ما دا خبره کوله ما دا سوچ کولو لکه ما وی چې ته ما ته ووایې چې یاره کلام ووایه نو زه به ډایرکټ د افسر کلام وامه او دا به ډالۍ ټولو مینهوالو ته او بس که دی بیا زما کلام وی او که نه وی خو ما ته پته ده په بدل کې به دی وی نو زه به دغسې کوم ده هم دغسې به کوو جي بلکل جناب ملګرو ډېر ملګري به ستاسو د اف ام مینهوال هم د دې په اف ام باندې هم یو پروګرام چلیږي ډیوې ماښامه زه هم خپل ډېر خوندونه اخلم ډېر ملګري ته خوندونه اخلي ډېر خلک پروګرامونه د سندرو دپاره اوري ډېر خلک د خبرو دپاره اوري خو دا پروګرام زما په خیال باندې صرف او صرف د راشد خان او د افسرافغان صاحب کوم گپ شپ چې دی په کوم یو بل باندې چې کومې ډزې کوي دغې دپاره اوري نو خبرې به هم کوو او ورسره به شعرونه هم اورو ټولو نه مخکې راشد صاحب له دعوت ورکوو چې خپل غزل مو سره شریک کړي ډیره زیاته مننه کومه زه به صرف یو دوه شعرونه ووایم بیا به همداسې کومه د افسر کلام به وایم ښه همداسې به کومه جي چې زما یو دوه شعرونه دي چې خبر نوم څنګه به مې چا پسې جړل خبر نوم څنګه به مې چا پسې جړل بس هسې کله کله به مې تا پسې جړل څو خلکو په تیارو کې د تیارو سره خندا کړه څو خلکو په تیارو کې د تیارو سره خندا کړه څو خلکو په رڼا کې په رڼا پسې جړل لمحه پرې د قیامت و چې پرې راغله ولاړه
یو لور په چغو چغو خپل بابا پسې جړل ډیر ښه دی دا ما جړل کتا جړل د هیڅ نه خبر نشم کچرته کوهی تور کی چاموسا پسې جړل راشده د هغه په دغه سوال شوم حیرانه راشده د هغه په دغه سوال شوم حیرانه ما تا پسې جړل او کتا ما پسې جړل نو دغه یو کلام خپلو ترنم کې به د افسر کلام وایم او ټول مینوالو ته به هم ډالۍ وي او تاسو ته دې هم ډالۍ وي چې ستا غېږې لراغلم آباد شوم ساکي د واړو ګناهونو نه آزاد شوم ساکي چې ستا غېږې لراغلم کابلا اوبو کی خوند دو بارودو کابلا دو انگور اوبو کی خوند دو بارودو اوبو کی خوند دو بارودو پامن پسې ړون شوما برباد شوما ساکي د واړو ګناهونو نه آزاد شوما ساکي چې ستا غېږې لراغلم د کوزو کلی ملکی چی پتمبل ګوتی کی خوې د کوزو کلی ملکی چی پتمبل ګوتی راخی د پتمبل ګوتی راخی جوړ زو ورتا پنی مشبا رایات شما ساکی دواړه ګناهونو نه آزاد شما ساکی چې ستا غېږې لراغلم افغانوما چې تا قربان ولم نوز مره افغانوما چې تا قربان ولم نوز مره چې تا قربان ولم نوز مریم چې خپل تپوس کومنو جلات شما ساکی دواړه ګناهونو نه آزاد شما ساکی چې ستا غېږې لراغلم زبردست زه به دا ووایم چې راشدخان راشد کې بلها شی کمالات دي که د هغې ادبیاتو ته وګورو که د هغې اواز ته وګورو نو د څه پکې هم کمی نشته دی خو لږ وخت ورته ورکول پکار دی د کار سړی پیژندل پکار دی او د کار سړی راشدخان راشد دی انشاءالله مخ په وړاندې به ځي او زموږ په لاس کې خو نور هېڅ هم نشته تاسو دا مایک ونیسئ او افسر صاحب ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله شي خدای مو آباد لره ستاسو مینه خپله څوکۍ درته سپاري چې دا کار نه کوه افسر صاحب بلکې دا تپوس به زه تاسو نه وکړم
افسر کو افسر نه وي نو څه شی به وي؟ افسر نوم یې افسر دی خو یاره زه وایم که دا افسر نو که نو دی به بیا هم افسر زه په نوم افسر یم دا پوره افسره ده او د ړندو د خاریي کیسه به څه کړم افسري غوندې سړی پکې افسر دی. مننه قدردان شئ. راځو د افسرافغان صاحب ته اړخ ته چې دیو سره تاسو به راسره څه شریکوئ افسر صاحب؟ کړم یې غدار نوکری نه کوم کړم یې غدار نوکری نه کوم او د دې سرکار نوکری نه کوم. ډېر ښه دی چې زما سوچ پکې قیدي وي والله د پلار نوکری نه کوم. چې زما سوچ پکې قیدي وي والله د پلار نوکری نه کوم او په یارانه کې تکلف لکومې زه مې د یار نوکری نه کوم. په یارانه کې تکلف لکومې زه مې د یار نوکری نه کوم او د دې ریاست بیانیه خطا ده د ټوپکمار نوکری نه کوم. ډېر ښکلی. راشد صاحب وایي چې د دې ریاست بیانیه خطا ده د ټوپکمار نوکری نه کوم او رزق به خدای راکوي غم مه کوه زه د روزګار نوکری نه کوم. رزق به خدای راکوي غم مه کوه زه د روزګار نوکری نه کوم او له پېښوره نیغ کابل ته ځمه د تور شکمار نوکری نه کوم. دا شعر هم بیا وایي. له پېښوره نیغ کابل ته ځمه د تور شکمار نوکری نه کوم او افغانستان نوکری سر په سترګو افغانستان نوکری سر په سترګو خو د اغیار نوکری نه کوم. افسرافغان لیکي وایي چې نو کله کله له خپل ځانه کوم سوال صاحبه نو کله کله له خپل ځانه کوم سوال صاحبه دا خلک ولې پښتمانه زما حال صاحبه نو کله کله له خپل ځانه کوم سوال صاحبه. افسرافغان صاحب که ستاسو کلام کې څه تېره پاته یم نو ماته یادوئ. ستا د بنګړو شړنګا مې داسې په مزغو سوردا ستا د بنګړو شړنګا مې داسې په مزغو سوردا لکه چې څنګه وي موسیقي په سور او تال صاحبه لکه چې څنګه وي موسیقي په سور او تال صاحبه دا خلک ولې پښتمانه زما صاحبه نو کله کله خپل ځانه کوم سوال صاحبه هغه قامونه چې په خپله ژبه نه کوي هغه قامونه چې په خپله ژبه نه کوي هغه قامونه به همیش وي په زوال صاحبه هغه قامونه به همیش وي په زوال صاحبه دا خلک ولې پښتمانه زما حال صاحبه نو کله کله خپل ځانه کوم سوال صاحبه. دا شعر پکې زما ډېر خوښ دی. زبا د خپل خاورې وجود تا دروس پارما زبا د خپل خاورې وجود تا دروس پارما که جوړوي شي د یار مخه ترنا کولال صاحبه دا
خلق ولې پوښتې مانا زما حال صاحبا نو کله کله د خپل ځانا کوم سوال صاحبا نکنا پما باندې لمبي بلوي نکنا کنا پما باندې لمبي بلوي نکنا ما وها پغوندا زنا خال صاحبا نکنا ما زنا خال صاحبا دا خلق ولی پوښتې مانا زما حال صاحبا نو کله کله لخپل ځانا کوم سوال صاحبا واه مختبه کې وې راشد هغه راشدم چې تر اوسه بې کماله یم خو هغه راشد یم تر اوسه بې کماله یم خو اوس رسېدلی یم خپل فن کې تر کمال صاحبا اوس رسېدلی یم خپل فن کې تر کمال صاحبا دا خلق ولې پوښتې مانا زما حال صاحبا واو زبردست دا چې کوم دی د افسرافغان کلام د راشدخان راشدو او بمبار اواز د افسر الملک افغان صاحب خوندونه به مو تې اغوستي وي مزې به مو تې اغوستي وي پروګرام وخت زیاتیږي او یقین وکړه څومره چې وخت زیاتیږي هغومره پکې خوند زیاتیږي او زه به دا ووایم چې د دوو بلبلانو په منځ کې ګیر یم او اډوراله پروګرام ختمولو هم خوند نه راکوي خو پروګرام به لازمي راختمو ځکه چې وخت ډېر قیمتي دی افسر صاحب یو څو پوښتنې به درنه کوم څه مو چې زړه له راځي ټک په ټک بیا راته وایه ضرور مونږ هم بریک نه نسو په دې خبرو کې اولنې تپوس دی راشد زما د ټولو نه خوږ یار تور کلر د راشد د وجې نه په ما ډېر ګران وطن مور پښتون زما ژوند او زما ځان افسرافغان د پښتنې خاورې یو ادنا خدمتګار جانان بغیر ته ژوند نیمګړی دی الله دې وکړي چې ستاسو جانان تاسو ته میلاو شي نظم درنه اورو چې مزه ترې واخلو بالکل جی نظم به درته وایم یو نظم دی لاره دا دی اینول ته ډالۍ وي افسر صاحب چې ارشاد هغه زه چې به په یاره هره ورځ تاله درتلمه هغه ته چې به په یاره هره ورځ ماله راتللې هغه مونږ چې پرې د یو بل سره ښې کړې وعدې وې اوس په هغه لاره یاره نو زه درځمه تاله او نه ته راځې اوس ماله اوس په هغه لاره یاره نو زه درځمه تاله او نه ته راځې اوس ماله خبر نه یم مخیر داسې څه زما او ستا تر منځه را پیدا شو چې مونږ د یو بل نه لرې بوتلو دومره لرې د یو بل نه چې څه حد یې معلوم نه دی لامحدوده فاصلې دي د وختونو تقاضې دي نه به ستا په خیال کې راشي نه زما په خیال کې راغلې اوس به ټیکه غسې کېږي څه چې دوی غواړي جانانه اوس به ټیکه غسې کېږي څه چې دوی غواړي جانانه زه مجبور یې کړم دې ته چې دې وباسم د خیاله چې د هېرې وعدې کړم هر ارمان په ورپسې کړم ته هم ټیک دغسې وکړه ما هم وباسه د خیاله ما هم وباسه د خیاله چې خلاصه د جنجاله چې ارمان د دوی پوره شي د یادونو ډیوه مړه شي بیا به کینې په کلاره خو چې ستا د هر ارمان په مرۍ غلی شي لاس کېږدي بس د دغه وخت دپاره دواړه لاسې داسې ریږدي بیا چې ما غوندې د یاره کړي په ژوند باندې ستومانه نو ارمان د هغې لارې به زما غوندې هم وکړې بیا یو واه به دې د زړه نه تر دې حلقه پورې راشي هر ارمان به دې فنا شي خو چې سا دې وارخطا شي خپل راشد به درته یاد شي دوه روحونه به آزاد شي دوه روحونه به آزاد شي
زبردست څنګه چې ما مخکې وویل که نه ملګرو چې راشدخان کې بلها خواږه دي که د هغوی نظم ته وګورئ هدي پې کړی دی که د هغوی اواز ته وګورئ هدي پې کړی دی که د هغوی غزل ته وګورئ بلها هدي پې کړی دی زه داد ورکوم د خپل پيرزونه ټیم د اړخ نه د خپل ځان د اړخ نه راشدخان صاحب د رب نه امید لرم د پاک ذوالجلال نه دا امید لرم چې ډېر مخکې لاړ شي د افسر صاحب خبره دومره مخکې مخه نه ښه راځو افسر صاحب ته تاسو نظم وګورو نظم درنه اورو چونکې ما تا ته ووایي چې ما نظمونه ډېر زیات لیکلي دي واقعیتي نظمونه د دې خاورې په پیښو باندې ما ته خپل د 2 نظمونو څه وړې وړې ټوټې رایادېږي هغه به سره راشریکې کوم راسره ټول په فیسبوک کې پیدا نه شو چونکې دلته نیټ کار نه کوي یو ما د پېښور په اړه باندې لیکلی و چې کله دلته رالم نو هغې کې یو څو شعرونه ما ته یاد دي د هغې یو څو مصرې به درته ووایم وایي چې ما د دې ښار په ترقېدلو غرمو کار کړی دی ما د دې ښار په ترقېدلو غرمو کار کړی دی ما په دې ښار کله ریډیو کله اخبار کړی دی ما په دې ښار کې د ګلونو کاروبار کړی دی ما د دې ښار په هر تیاره فکر گزار کړی دی ما په دې ښار کې د ګلونو کاروبار کړی دی ما په دې ښار کې د ګلونو کاروبار کړی دی ما د دې ښار په هر تیاره فکر گزار کړی دی ما د دې ښار هر حجره کې یک هزار کړی دی او ما ته په دې ښار کې بلها پیغلو ازار کړی دی یو دا یو ټوټه وه د بل نظم یو ټوټه چې ډېر مشهور شوی او چا ویلی و مو بیا په موسیقۍ کې ارمان لوڼي چې کله په کویټه کې شهید کړی شو د هغه په اړه ما لیکلی چې دوی ارمانونه وژني دوی خو ګلونه وژني دوی ارمانونه وژني دوی خو ګلونه وژني د خپل جواب له ویرې زموږ سوالونه وژني د خپل جواب له ویرې زموږ سوالونه وژني دوی به تر کومې پورې غرونه سیندونه وژني وړانګې خور جاړې به نه حوصله جګه ساته وړانګې خور جاړې به نه حوصله جګه ساته د علي مور ته ګوره د ثنا شور ته ګوره د بشرا زور ته ګوره ګلالۍ خور ته ګوره وړانګې خور جاړې به نه مبارزه به کوو او حوصله به کوو ډېر زر جواب به راځي او انقلاب به راځي ډېر ښه دی ډېر ښه دی زبردست او افسرافغان صاحب وخت هم زیات شو زړه خو مې نه کېږي خو پروګرام به راغونکو اخره کې میسج ورکوي پیغام ورکوي څه به ویل غواړئ زموږ د مینهوالو زه وایم چې په یو شاعر کې د خپلې ژبې د خپل قام د خپل وطن د هغې احساس نه که نه او دی شعر لیکي نو رښتیا خبره ده چې دی قام یو بل طرف ته روان قام ګمراه کوي نو اول د ځان پوه کړو که نه پوهېږو مشرانو سره دې کینو د هغو نه د علم زده کړو کتابونه دي یو بلها څیز پروت دی اوس په دې سوشل میډیا باندې هم په انټرنیټ باندې هم اوس خو ډېره اساني ده خلکو به پخوا په کتابونو پسې څپلۍ زړې کړي نو اول د ځان پوه کړو بیا دې د قام ترجماني وکړو بیا د قام نه مخکې شو هغه دې موږ ځان پسې روان کړو خو چې ځان مو نه پوه کړی که نه هغه وایي چې نیم حکیم خطره جان او نیم ملا خطره ایمان که نه نو چې ځان نیمګړی نه کړو اول په ځان کار وکړو نو بیا به هله مخکې تګ کېږي صحیح ستاسو خبرې ټولو مینهوالو واورېدو یقین به پرې کوي عمل به پرې کوي او ستاسو په قدم به قدم دی الله دې وکړي چې همدغه شان وشي وخت مو راکړو د وخت راکولو مو ډېره مننه کوم ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم او د دې اخرې خبرې وضاحت زما په خبرو مقصد دا نه دی چې زما په قدم دې څوک قدم کړي زه ډېر ادنا انسان یم موږ خو ځان له اوس د راشد نه زده کوو داسې خبره نشته خو زه وایم چې لږ په ځان کار پکار دی ستاسو د راتګ د پيرزونې د ټول ټولګي د ملګرو د همکارانو ډېره زیاته مننه کوم ډېر لوی کار کوئ زما ډاډ داد او مرسته به در سره هر مدام وي ډېره مننه کوم افسرافغان صاحب راځو راشدخان راشد صاحب صدیو نه هم پیغام او بیا اجازت غواړو ډېره زیاته مننه کوم زه به صرف دومره پیغام ورکړم چې مینه ژوند دی امن ښکلا ده نور څه نشته جنګ نه دی پکار مینه پکار ده رورولي پکار ده د یو بل ډاډ به جوړېږو نه چې د یو بل له به خپې وهو بهرحال د دواړو ډېره زیاته مننه کوم وخت مو راکړو د وخت راکولو مو مننه پروګرام یقینو کې مینهوالو زما د ژوند ډېرې مرکې ما کړي دي یادګاره مرکه او خوند مې ترې واغوستو او تاسو به هم ترې خوندونه اخلئ انشاءالله بل پروګرام کې به بیا ملاقات کېږي د یو نوي ملګري سره تر هغې دمه چې چېرته یې هاد آباد او بریالي اوسئ